ټرمپ ډېر زره غیر قانوني کډوال ګوانتانامو ته لیږي. خو کوم کډوال یا کوم هغه 10 زره کډوال دي چې ټرمپ غواړي دا ګوانتانامو ته ولیږي؟ ځکه په امریکا کې چې څومره غیر قانوني کډوال دي دوی ټولو سره یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده چې ګنې شک د دوی داسې موږ هم ولیږي. خو نه، هر څوک ګوانتانامو زندان ته نه لیږي. سره د دې چې ډېرو خلکو سره دا پوښتنه هم ده چې دا خو د کډوالۍ د قانون خلاف کار دی، ولې کډوال چې په غیر قانوني ډول راغلي دي ګوانتانامو ته ولیږي؟ نه، ټرمپ ویلي دي چې هغه غیر قانوني کډوال به دوی ګوانتانامو زندان ته ولیږي چې په امریکا کې جرمونه کړي دي او یا په جرمونو کې ښکیل دي او تورن دي. لامل ورته دا ښودلی دی ځکه یې ګوانتانامو ته لیږو چې دغه خلک چې په امریکا کې جرمونه کړي دي که دا چېرته خپل هیواد ته هم ولیږو له هغه ځایه هم کوی چې امریکا ته خطر پیښ کړي او امریکا وګواښي. نو د دې لپاره چې دغه خلک د امریکا د پولیسو استخباراتو تر څار لاندې دوی ته لازمه ګڼلې ده چې باید دا ګوانتانامو کې وساتي، له ځان سره اجازه ورنه کړي چې بېرته خپل هیوادونو ته لاړ شي. یوه بله خبره یې دا کړې چې په ګوانتانامو کې 10 زره کټونه خالي دي. نو د دې ډکولو لپاره هم دوی دغه پرېکړه کړې ده چې باید هغه چې په جرمونو باندې ښکیل دي هغوی به لیږي. هغوی چې جرمونه نه لري نو هغوی د خپل وکیلانو سره خبرې وکړي چې تر څو ډیپورټ نه هم بچ شي او بېرته هلته خپل ژوند نارمل شروع کړي.